بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ځوانانو غړو د پارلیمنت له ډلې سره په خبرو کې وویل چې موږ د نوي مالي کال په بجټ کې وهامو خلکو ته د مرستو ورکولو لپاره په زړه پورې هڅې کړې ده. د وړتیا لرونکو لوستونکو ته به لیپټاپونه هم ورکوو. هغه زیاته کړه چې د هایټي څانګې د ودې لپاره د 100 اربه کالدارو فنډینګ د تاریخ په بیر کې یو په زړه پورې ګام دی. وزیر اعظم دا هم وویل چې د حکومتي او ریاستي ادارو د نچکاري ترڅنګ د هغوی سمونچارو زموږ په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف هدایت کړی دی چې د پنجاب په هر ضلع کې به په یو کال کې د نن ماډل بازارونه جوړ کړل شي چې په هغه کې به په کمه بیه میوې او سبزي پلورل کیږي. دغه بازارونه به د عام وګړو لپاره او هغوی ته به سم توکي ترلاسه کوي. څرګنده دی چې د پنجاب وزیر اعلی په مفته توګه د هوم ډیلیوري منظوري مهم ورکړی او د آنلاین موبایل لانچولو هدایت یې کړی دی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي د چمن ماستر پلان پرانسته وکړه. د چمن ماستر پلان په بشپړه کېدو د تجارتي هلې ځلې زیاتې سي او د روزګار موقع به پیدا سي. د ماستر پلان پراجیکټ د پرانستې او دستوریت په رسیدو باندې حالا واکمنو د چمن انتظامی وزیر اعلی ته شراغلی ووایه. د سیمې څخه چون شوي د بلوچستان اسمبلی د غړي او سپیکر عبدالخالق اسکزی هم ورسره ملګری وو. د میر سرفراز بگټي او دستوریت وینا وه چې د چمن ترقي او خلکو ته روزګار د ورکولو دپاره د عمل وړ کړنلارو او اثر لرونکي ګامونه پورته کول کیږي. بلوچستان اسمبلی د تیر مالی کال د 40 اربه کالدارو څخه زیات مطالبات زر منظوري ورکړه. د خزانه وزیر میر شعیب نوشروانی 45 مطالبات زر په ایوان کې وړاندې کړل. غونډه د سپیکر عبدالخالق اسکزی په مشرۍ کې وسوه. د پاکستان یو اس المنایي کوټي چپټر تر انتظام لاندې درې یونین انتظام وکول سو په کوم کې چې د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو المنایي ګډون درلودي. د تفصیلات مطابق پاکستان یو اس المنایي نیټ کوټي چپټر خپل کلنی درې یونین په ځای هوټل په کامیابی سره وکړي په کوم کې چې د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو لوستونکو سره ډاکټرانو استادانو او نور ګډون درلودي. په پروګرام کې د یو اس کونسل سمنانا قسیم او فاریا کراچي څخه په ځانګړي توګه ګډون وکړي. د دستوري ځانګړي مېلمنه د تعلیم صوبایي وزیر رایلا حمید خان زورانی وه. د تعلیم وزیر وویل چې د داسې یونین په کولو خلکو ته د یو بل د پیژندولو موقع ترلاسه کیږي. هغه وویل چې کله د امریکا ته ولاړه نو بیرته د راتګ وروسته چې دی هلته څه هم زده کړي هغه په خپل ژوند کې عملي کړل. د پروګرام په پای کې د موسیقي د لوی پروګرام انتظام وکول سو په کوم کې چې د بلوچستان ځایي هنرمندانو ثقافتي اتڼ وکړي. په پښینکي د محکمه ایکسایز اینډ ټیکسیشن تر انتظام لاندې نشهیي شیانو د مخنیوي په اکله په ګورنمنت ماډل های سکول مچان او په ګورنمنت بوایز های سکول کې د سیمینار او د لاروین انتظام وکول سو. سیمینار ته ایډیشنل ډیپټي کمشنر جنرال نذیر احمد بوستاني په ملتیا د محکمه ایکسایز افیسر هدایت الله او عبدالنافع په ملتیا د دواړو سکولونو هډ ماسټرانو صاحبانو ویناوي وکړي. وینا کوونکو لوستونکو ته د نشهیي توکو د خطرناکو اثراتو په باره کې معلومات ورکړل او لوستونکو ته د لایف سکلز تعلیم باندې ځانګړي هدایت ورکړي. هغوی ته وویل سو چې د مور پلار او د کوروالو سره اړیکې مضبوطه کړئ. خپل د عمر د ماشومانو سره نخواسته تعلق ساتئ او د هغوی سره صلاح کوئ. هغوی وویل چې زموږ د ټولو قامي او اخلاقي فرض دی چې موږ د دې ناسوره په ضد یوازې شعور او خبرتیا عامه کړو بلکې خپله ټولنه د تعلیم مخ ته راوړو چې تعلیم عام سي او شاریان د ټولنې بدو ادراک وکړي. د نشهیي شیانو مخنیوي په نړیواله ورځ باندې په پښین کې هم د ټول بلوچستان رنګه د خبرتیا د لاریون انتظام وکول سو. په لاریون کې لوستونکو استادانو او د خیر ښېګړې د تنظیمونو نمایندګانو ګډون درلودی. د ورځې په مناسبت د سیمینار تر انتظام هم کول سو. د سیمینار ته ډي سی پښین او د محکمه ایکسایز او ټیکسیشن واکمنو د نشهیي د حادث د ختمولو او د نشهیي شیانو د مخنیوي په اکله خپل خیالات څرګندونه وکړه. په تربت کې د مایکرو سمال اینډ میډم سایز پرایزز د نړیوالې ورځې په مناسبت د لاندې کچې د لتاجر ورګلوۍ سره غونډه وسوه. دغه غونډه یورپی یونین ترسره کړه. ایم ایس ایس پر اقتصادي پرمختګ سربیره نابرابري په کمولولو کې هم خپل کردار ترسره کوي. او غونډې ته وینا کوونکو وویل چې د ایم ایس د پرمختګ او ودې په وسیله به د معیشت د سمون ترڅنګ د روزګار موقع هم په برخه سي. د دې نوې ټکنالوژي په مرسته به کار اچوونکو کولی سي چې په کور کې د بینکینګ له اسانتیاو څخه ګټې ترلاسه کړي. هغوی زیاته کړه چې د برآمداتو د ودې او د هېواد د معیشت د سمون لپاره باید ایم ایس د نور هم وده ورکول سي. په غونډه کې پر ځای کچه باندې د جوړ کړل سوو مصنوعاتو او ایم ایس ایم فنانسینګ د خبرتیا لپاره سټالونه هم ولګول سوي. او اوس پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړئ. اجازت د خدای په امان.